خاوند مې یو کار د شپې کوي بیا راته ټوله شپه سوړه یخوي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وکتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. که غواړئ چې ټوله شپه د مېرمنې سوړه ووهئ او یخه کړئ نو کولی شئ دغه څو شیان مکس کړئ او ویې خورئ. تاسو کولی شئ د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو په دې مطلب ښه ځان پوه کړئ. که غواړئ چې ټوله شپه د مېرمنې سوړه ووهئ، هغه خلک چې ډېر شوقیان وي د سوړې د وهلو خو په کوتک کې زور نه وي، بیا چې کله مېرمنې سره مخامخ شي هیڅ نشي کولی. که تاسو غواړئ چې دغسې کار وکړئ چې په ټول عمر کې مو نه وي کړی، کولی شئ دغه څلور شیان وخورئ او بیا یې تاسو د مېرمنې سوړه وډزوئ. تاسو کولی شئ ادرک، هوږه او پیاز دا درې واړه داسې مکس کړئ. لومړی به تاسو پیاز راواخلئ او په منځ به یې دوه ځایه کړئ. د دې څخه به اوبه وباسئ او په یو ګیلاس کې به یې واچوئ. له هغه وروسته به تاسو هوږه راواخلئ او دا به ښه میده میده کړئ. د دې څخه به لږ اندازه اوبه او لږ اندازه هوږه واخلئ او دا به د پیاز اوبو سره مکس کړئ. کله مو چې دا ښه مکس کړئ نو له هغه وروسته به تاسو لږ وچ ادرک راواخلئ. وچ ادرک به راواخلئ او دا به تاسو د پیازو او هوږو اوبو ته ور واچوئ. په ضرورت په اندازه تاسو دا درې واړه واخلئ او استعمال یې کړئ. کله مو چې دا نسخه جوړه کړئ نو دا به تاسو پخو شیدو ته واچوئ. چې کله مو پخو شیدو ته واچوئ نو تاسو به دا ښه مکس کړئ او لږ به بوره یا هم شات ور واچوئ. چې ښه مکس شو نو له هغه وروسته اخرنی شی چې تاسو ور اچوئ دې ته او تاسو ترې خوند اخیستل غواړئ او تاسو په خپل کوتک قوي کول غواړئ، د زیتونو تیل دي. د زیتونو تیل وي یا هم د زیتونو دانې وي، خو د زیتونو تیل چې وي دا ډېره ښه خبره ده چې باید سوچه زیتونو تیل واوسېږي. دا به راواخلئ او دا به دې جوړې شوې نسخې ته ور واچوئ او بیا به یې په ګیس کېږدئ او وبه یې خوټ کوئ. له هغه وروسته به یې راښکته کړئ او یخ ځای کې به یې کېږدئ. په نهارې به دا تاسو هره شپه د کورول نه مخکې خورئ. د کورول نه مخکې 2 ساعته یا 1 ساعت مخکې دغه نسخه استعمالوئ. انشاءالله ټول عمر به دعا کوئ او داسې به مست ګرځېږئ چې پخپله به هم حیران پاتې شئ چې دا په ما په ځان څه وکړل. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.